په 20 کاله په امریکایانو یو کفارو په افغانستان کې تیر کړ، نه زما دین ته رخصار رسولې. الحمدلله 20 کاله مخکې نه په افغانستان کې دومره مدرسې وي، نه دومره جوماتونه، نه دومره مولیانو، نه دومره قاریانو، نه داسې مکتبو، نه داسې سړکونه، نه کابل داسې ودانو، نه افغانستان داسې پرمختګ کړی دغه 20 کاله کې چې الحمدلله موږ وکړه. او هغه ملي اردو والا چې تا په کفر په تو ورکوله هماغه امریکایانو سره به ټوپک به پیراوړ، امریکایان به ویشته لاړو او به تخصیص طالبانو ته به ځان تسلیم کو. داسې ډیر کیسونه شوي. او تاسې چې ولي تاسې هماغه امریکې ته تاسې پاکستانیان ویشته، هماغه امریکایان باګرامو کې امریکایانو ته حواله کو چې دا میلمه والي خیر دی که زموږ 15 کسان په پنډۍ کې شتلي پروا نه کوي. پاکستانیانو ډالر هم پرې واغسته. د غیرت او د بې غیرت سړي دلته معلومات کیږي، د اسلام او د بې اسلامه سړي دلته معلومات کیږي. موږ افغانانو کې الحمدلله هغه ایمان او هغه جذبه ده راکې که هغه هر یو دغه سره لرو. تاسې په کوم حساب باندې زموږ ملک تباه او برباد کو؟ هېڅکله نه. ورته زنګ اپشن نشته دلته. که ما سره داسې څوک وي چې د سړي بچی سړي مولی صحیح قاري نه، د عزیز رحمان د مدرسې نه فارغ شوی، هغه به زه راولم، زه به ورسره خبرې وکړم. د عزیز رحمان د مدرسې دغه ماته مه راوله. او تاسو سره مبارک وي مولیانو. اوس ورځئ د خیره چې شهباز شریف استاد نواز شریف هم نکاح تړي او شهباز شریف هم د نکاح پلار کېږي د خیره. ځان ته معامله ډېره اسانه کړه. ورځئ د خیره. تاسې په دین ایمان زه پوهېږم. بجلیګر مولانا صاحب خو بې غیرته بې شرم او بې حیاو کنجرو. مولانا بجلیګر صاحب چې چېرته وي ویل ستاسې آینده قوم به ویل ډمي. هغه مولانا بجلیګر صاحب چې خبرې کول آینده نسل به ستاسې ویل ډمي. نه وګوره که نه د ډمو قانون در افغانستان هم پاس کړو. مولانا صاحب بجلیګره خدای دې واړه جنتونه درکړي چې کشکې ته دې ژوندی وی نن چې دغه مولیانو ته یې نګهداره ښودلی وي. بند شو نه پوهېږم چې څه وجه وه. زه به نور ملګري رالم. تاسې والله چې موږ پرېږدو او زه د ټیک ټاک ځوانانو ته ویم چې اکسونه یې راکوئ اکسونه او څنګه چې به دا خوله راځي وتوې وه ځکه چې دې دویم نمبري کوي. دویم نمبري کوي. موږ دا نه جهاد نه موږ کړي نه د هېڅ شي نه موږ کړي، خو دې دا جهاد داسې کړی چې زما سر ته یې راوړی. دا فتواګانې داسې کړي چې صرف موږ باندې کېږي. د خدای په لحاظ د حقاني مدرسې مخې ته ټانګونه تېرېده، بس سلمان موټرې تېرېدي. هلته به جهاد په نور کسان حق باندې ویلی وایي چې د پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې وکړئ. ولې موږ ټیکه اخیستې ده؟ وایي تاسې مسلمانان ناست دی که ته به د کفر په قانون کې اوسېږي، یهود او نصارا به تا ته پیسې درکوي. شینواری صاحب که ته راسره میسج وکړه راوبدلم او ته به پاغلې ونه دغې چې مبارک شه شادی ہو گیا اور بغیر خرچی کا شادی ہو گیا عزیز رحمان اور دوسرا شاگرد کا. اور شہباز شریف نے نکاح کر لیا. اس کا نکاح پورته کې په خدای دې پېښو باسي د نکاح پلار شو. تاسې ورته خیره تاسې موږ دا پرېږدو. تاسې موږ پورې شخنواله به افغانانو پورې چې اسلام تاسې ته موږ ښودلی. تاسې نه خو موږ اور واغستو او نړۍ کې به تاسې به دا خوله وانه شي چې تاسې پښتون بیا وایي، تاسې ځان د پښتانه بیا وایي، افغانانو بیا وایي، بیا د افغانستان په خلافات کوي. و خدای تباه و برباد کا. دغه افغانستان خو ستاسې د پلار نیکه وطن دی که نه. پرېږدئ بیا نه ښه. دا مولیانو سره به انشاءالله هغه کار کوو کوم چې اتاتورک به سره کړی و چې کښتۍ دې ډکول او په سمندر کې وډوبول. چې دا کار هم نه کړی ما درته مخکې ویلې والله کې تاسې دا پرېږدي. دا ګوره دا د چا ایجنټان چې دا موږ پېژندلي دي. شیخ رشید خدای علی شیخ رشید هم دغه کې هم ورونو بس ډېر ښه نیوز دی، ډېر ښه دغه دی. اوس ډېره معامله یې اسانه کړه صاحب مهربانه. ځکه دې خو بېادبي نه مافي زه ګوره ډېره خبرې وضاحت ما دې خبرو د ټولې نه مدرسې ښیم د جوماتونه ښیم، خو دې چې دا کارونه کول ځان ته قانون راویستو لکه په مدرسو او په دغه کې دا کارونه کول ځان ته یو سپېشل قانون ځان ته راویستو بالکل بغیر هیره بس لګیا اوسه. جوماتونه مدرسونه به درته اوس بېادبي د مافي څه شی جوړ کړي او موږ چې خالي دا لږه خبرو ملحد الله کافر شوي او دوی پکې هر شی کوي. یعنې ته چې قانونونه حمایت هم کوي په جومات کې بېادبي د مافي زناګانې کوي په مدرسو کې هرې لوبې کوي د خلکو د وجود فتواګانې ورکوي. ځینې مسلمانان دي صاحب مهربانه نو عرف چې دی هغه کفار دي. خدای یو ماته لیکلي فیروز خدای دې تباه و برباد کړه. تړون دې ته یې نه ګوري، دا قانون دې ونه کتو، د عزیز رحمان دې په مدرسه کې ونه کتو، دا ویډیوګانې نه راځي. خدای دې تباه و برباد کړه. ته په دې کمنټ باندې شرمېږې نه چې ته ماته دا کمنټ کې که اوس یې بلاک کړمه منصور او دغه خدای دې بیخه وبنیا د خمه عقل وباسه چې ته دومره عقل نه لري چې په داسې قانون یې در باندې پاس کړو چې کفار هم نه دی پاس کړی چې ښځه به د ښځې سره واده کوي او هلک به د هلک سره واده کوي. ته شرمېږې نه، ته ځان ته دغه نه لري، ته به بله ورځ هلک سره واده کوې، ښځې سره به واده نه کوې.
وروره عمران خان ورته وایي چې زنده‌باد. عمران خان دې راپاڅېږي چې دا بل په 400 کې خلک راایستلي وو، اټک دې بند کړي او ورته دې ووایي چې دوی خو ورور یا موږ لوی افغانستان غواړو یا ځان د پښتونستان غواړو. هسې مولا کې نه سره پنجابي راپاڅېږي نه ته سبا دې په پنډۍ کې دې په اسلام آباد کې راوځه او دغه دې جوړ کړه خلک راوباسه د یو څو ورځو لپاره. ته وګوره چې ته همدا پښتانه وه پکې، خو دا دومره خلک چې رایستلي عمران خان ته ویې ویل دغه اټک بند کړه او واړوه دا تورمخي خوا واړوه. دا خو ورور صاحب مهربانه زموږ حکومت ورته نه دی، دا خو د امریکې قانوني ده پاکستان. دا خو د نن ما یو ویډیو کتل د پاکستانیانو اردو والا دی، قسم یې وخوړه چې پاکستان باجوه په امریکې خرڅ کړی، قسم یې وخوړه هغه ویډیو موجوده ده. مثال کوم یو دغه دی وروره دغه نوم چې دغه ملکه چې د دې دغه بېګا یې ښخه کړه دا 8 کاله حکومت په پاکستان کړی. ستا د پوځ مشر چې و د 1990 نه تر 1950 پورې هغه انګریز و. ستا د سترې محکمې مشر چې و هغه تر 15 شپېته پورې هغه انګریز و. دا قانون دې پکې دغه چلېږي صاحب مهربانه. ته خو دا قانون ته ګوتې ویوځه چې څه درسره کوي. په ته خدای په لحاظ ستا چې اوس قائد اعظم ورته مه وایي، هغې ته جناب یې وایي. ما درته بوک وښودو چې په بوک کې لیکلي دي چې دا اسماعیلی و، دا مسلمان نه و، دا هغه خلک دي چې د دې قائد اعظم چې دی هغه پیغمبر علیه السلام قائد زموږ هغه دی. تاسې په هر شي کې غولېږئ یا پښتنو. قائد زموږ پیغمبر علیه السلام دی، زموږ لیډر هغه دی. دا جناه چې دا بیخي مسلمان دی. تاسې وروس قائد اعظم محمد الله او دلته د طارق جمیل کېنولی دی، وایي نن مې په خوب کې ولیدو، پرون مې په خوب کې لیدلی، دروغ او ترې مې شروع کړي دي. قائد اعظم دله په خوب کې ورځي، پیغمبر علیه السلام دله په خوب کې ورځي. چېرې دا جناه چې دی دا داسې سړی و. د خدای په لحاظ باندې دا ټول دروغ دي. موږ باندې 20 کاله هغه موږ په کابل کې انګریز میلمانو موږ ته معلومات نه کېدو. و د دغه طارق جمیل نه دې پوښتنه وکړه چې ته صاحب مهربانه چې دلته په ریون کې ناست یې، نو خو دغه یو ورځ دې منډیانو پسې راپاڅېږه، دغه قانون چې پاس شوی دی پسې راپاڅېږه، دا خلک ورپسې راوچت کړه، راوځي سړکونو ته. ریون یې جوړ کړی په لاهور کې دی او خوا کې ورسره هیله منډۍ ده او زما پښتون صاحب مهربانه بستره په شاته اچولي په بس باندې ناست منډوي په 1000 روپۍ کرۍ مصرفوي. 15 زیات پښتانه دي په ریون کې. ولې دا ریون ولې په پېښور کې نه جوړوي چې زما یو دوه پښتنو ورسره کاروبار جوړ شي، دوکانونه به یې کاروبار به یې تجارت به یې هلته جوړ شي. شی یې هلته جوړ کړی، بلکې تاسو دلته جوړ کړی دی، بل په پېښور کې جوړ شي چې جوړېږي اروپټنې په پنجاب کې لګېدلې. شیطان وړي معدنیات کارخانې په لاهور کې ده. تاسې راناست یې کښېنئ نه. زما نوره خبرې وي نورم په الله سپارم او انشاءالله موږ تر هغې پورې نه پوهېږو. راځئ به دې پسې خبرې به کوئ، د دې خلکو مخ به دنیا ته ښکاره کوئ چې د هغه منافقین دي چې نن وګورئ دوی د هغه قانون حمایت وکړو چې کوم قانون چې دی چې ښځه به د ښځې سره واده کوي، سړی به د سړي سره واده کوي او زموږ په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکولې او هلته یې مهربانه خلک موږ ته ټریننګ کول. نن وګورئ د دې دا حال دی. په الله سپارم.